د ننګرهار ولایت په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د رادیو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دغه لمانځغونډه کې د ننګرهار د اطلاعات امیر شیرشاه همدرد وویل په ننګرهار کې 100 FM رادیوګانې فعالیت لري چې په دغو رادیوګانو کې شپږ هغه رادیوګانې دي چې بغیر له جوازه نشرات کوي او په ټولنه کې غیر اخلاقی او د ټولنیزو دودونو خلاف خپرونې لري. بدمرغه شپږ رادیوګانې زمونږ تر اوسه پورې قانوني جواز نه لري او د دې سره سره چې په بار مو دې نه غوښتنه کړې ده چې دوی باید قانوني جواز واخلي. هغه رادیوګانې چې د خپرونو نه اوس زموږ ولس راضي نه ده او شکایت لري، په هغوی زه غږ کوم چې رادیو د خلکو ملي امانت ته، د دې نه تاسو باید سالمه استفاده وکړئ. په همدې حال کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د رادیو په ارزښت رڼا واچوله او زیاته یې کړه چې رادیو ده چې د نړۍ خلک یې پرمختګ ته وهڅول. بهترینه وسیله په لاس لرو، راځئ د دې بهترینې وسیلې نه د ځان او د ټولنې د خیر او د فلاح او د بقا لپاره کار. رحمت الله زیارمل د ننګرهار د ژورنالستانو د ټولنې په استازیتوب یو لړ اندېښنې شریکې کړې او زیاته یې کړه چې موږ په پرمختللې نړۍ کې وروسته روان یو. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په دې وروستیو کې د FM رادیوګانو د پرمختګ لپاره زیات کار شوی، خو لا هم د FM رادیوګانو په برخه کې ګڼ شمېر ستونزې لیدل کیږي. د یادونې ده چې په ننګرهار کې 100 FM رادیوګانې، 4 تلویزیوني او 4 کیبلي شبکې او له 100 زیات چاپي رسنۍ فعالیت لري. فقیر محمد فقیرزی، انعکاس رادیو تلویزیون، ننګرهار.